یورور دا سوال کړی دی چې مولوی صاحب د باران په اوبو باندې او داس یا غسل کول سره کم دی. زما عزیزانو د باران د اسماني اوبو صفا دي، په اسماني اوبو باندې د باران د ورځې په اوبو باندې چې هغه باندې بالکل او داس کولای شي، غسل کولای شي. امام شیخ یافعی رحمت الله علی یو ډیر عجب حدیث راوړی دی. تاسو په وخت کې ذکر کول د باران د اوبو په مناسبت سره ذکر کول ضروری دی. دی فرمایي یو سړی د باران اوبه راواخي، د باران اوبو سره راواخسي، د راخصلو بعد د باران په اوبو باندې اویا واره آیت کرسی شریف ووایي، اویا واره الحمدلله شریف ووایي، اور اویا واره قل هو الله شریف ووایي، اویا واره قل اعوذ برب الفلق، اور اویا واره قل اعوذ برب الناس. دا رواخی دا پر اوبوی باندی د باران پر اوبوی دم کی اور بیا وشپی بغیر ناغا دا اوبو وچشی د په بدن کې چې هر قسم نه جوړي، حتی د اډو نه جوړي وي، حتی د اډو لاندې یو مریض وي، په بدن کې څه مریض وي، دغه وش په بغیر ناغا دا اوبو وچشي. الله تبارک وتعالی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د بدن ټولي نه جوړي ختم کی. اویا واره الحمدلله شریفه، اویا واره آیت کرسی شریفه، اویا واره قل هو الله شریفه، اویا واره قل اعوذ بالفلق، اور اویا واره قل اعوذ برب الناس. دا ووایي پر اوبو دم کی اور بغیر ناغا وش پیدا اوبو وچشي، د اډو کې دننه لانا جوړي وي، الله به ټولي نه جوړي د خاور سره خاوري کې ختم وي.